لنډغرۍ اخري حد حسب قوای مرکز څوک ده او چرته څه کارونه شروع کړي. سلام ستړي مشئ د بدبختۍ ځای ده چې د نورو ستونزو سره یو شمېر لنډغرو هم افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی. خبر دا دی چې قوای مرکز کې یو شمېر هټۍ والو له دې کبله ولې هټۍ تړلې چې د حسب قوای مرکز په نوم یو نامسؤله وسلوال ترې باج غواړي. البته باید ووایو چې پخوا هم د خلکو په وینا له هټۍ والو باج اخیستل شوی. اوس که څه هم موږ ته هغه دقیقه شمېره نه ده معلومه چې څومره باج به ترې غواړي، خو په ډېرې خواشینۍ سره د شرم ځای دی چې په مرکز کې دی کابل ښار ته نږدې سیمه کې یو څوک د دا ډول لنډغري ترسره کوي او په زور د له خلکو پیسې غواړي او افغان حکومت دی عاملین نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو سختې نیوکې کړې. وایي د خراساني حسب قوای مرکز علي پور او څو نورو لنډغرو مکمل نظام چلنج کړی او بدبختانه دغه څه د نظام د بدنامۍ او پرې د بې باورۍ سبب ګرځي او باید ژر تر ژره مخه ونیول شي او باید پرې نه ښودل شي چې دغه څو لنډغر د خلکو په ژوند لوبې وکړي او لا وپړسېږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ لایک کړئ. که دا داسې شروع پرته راځم خپل یو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.